السلام علیکم ملګرو. په داسې سخته ګرمۍ کې ستاسو دپاره خو د خوشحالۍ زیرې هغه زیرې دا دی چې انشاءالله محکمه موسمیات والا د باران پیشنګویي کړې ده چې د 26 تاریخ نه والې تر 30 تاریخه پورې به بارانونه کیږي او موسم به ډېر ښایسته یخیږي انشاءالله. مې چې دا خوشحالي تاسو سره هم شیر کړم ځکه چې پاکستان کې صرف دغه خو نه دی، لکه صرف ګرمي خو نه ده کنه، دلته د بجلۍ او د لوډ شیډنګ څونه لویه مسله ده. یو 2 ورځې مخکې زموږ ټرانسفارمر خراب و، نو تقریبا 17-18 غنټې زموږ بجلی نه وه. نو دا رنګې صرف زموږ نه خرابېږي، دا هر ځای کې پاکستان کې دا دی چې لکه ټرانسفارمر خراب شي نو بس بیا به 17 غنټې نه والې تر 24-25 غنټو پورې به بیا د ټرانسفارمر او د بجلی پته نه لګي. نو انشاءالله بارانونو سپیل را روان دی او دا موجوده چې کومه ګرمي ده نو د دې ګرمۍ دغه به مات شي انشاءالله، دغه به ختم شي، زور به ختم شي انشاءالله. چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګې نیوز زه تاسو سره شیر کوم.